ملګرو دا راغلو دلته د ماهیانو ښکار کوو ځینې ماهیګران راغلي دي ماهیان نیسي موږ هم روان یو دلته به وګورو چې ماهي کېږي که نه پوهنه څنګه چلی تا جال نشته دا والا ته راوړه که نه تا جال کې ماهیان ونیسو هماغه ونیسي بس موږ به پس ته ونیسو ماهي کېږي پوهان به موږ ته وایي چې دې سیند کې څو ډوله ماهیان دي څه رقم ماهیان دي څه رقم ماهي دي پوهانه دلته خو فعلا چې دي د څلور ډوله ماهیان دي ښه هو واړه دي غټ دي څه رقم دي بقا ماهی ده نول ماهی ده نور څه رقم دي ټنډۍ ده مشروطکه ده سیلک ماهی ده خو اصلي ماهیان چې دي سپین ماهیانو ته وایي سپین ماهیانو په نامه یادېږي سپین ماهیان هو دا چې د ملګرو جال ده دې جال کې به اوس ماهیان نیسي چې کېږي او که نه کېږي استاد ورته لګیا ده مدکۍ ملګری هم ده او د جالونو استاد هم ده بس لګیا ده جاله کې اوس به وګورو څومره ماهیان نیسي په اشمت یې خوري دا مظلوم یار صاحب خو راغلی د ماهیانو لپاره او که نه سره له درمله له کوزي ماهیان څنګه دي کله تا نیولي دلته والا ماهیان خو ډېر نیولي خو شاټ کې نو اوس دا زموږ ماهیان څنګه دي ماهیان خوند کوي ماهیان خو زمونږ د ساحې ډېر ښایسته ماهیان دي او سیند ماشاءالله دغه رمبس کې ده څو ډوله ماهیان دلته پېژنې ته دلته خو نو زه خو دوه ډوله پېژنم یاره یو اصیل ماهی ده سپین ماهی یو ټنډۍ نور نه پېژنم نور پکې څوره او دا سیند خو اوس پکې اوبه هم کمې دي مخکې اوبه ډېرې وې که نه او مخکې تر دې ځایه پورې وي دا ګوره ده د جالۍ هم خرابې کړي دي نو دې ځای پورې وې اوبه خو دلته ډېرې اوبه وي اوس فلحاله کمې دي نو دغه ملګرو به ګورو لګیا دي دوی جالونه پاکوي دې جال کې به څو منه ماهیان کېږي اوس به په تمه اوس وبه یې ګورو چې څه کېږي دا به چې دغه د افغانستان ده که نه ګرځي راګرځي چې دا اوس وګوره وظیفه والا دم کې ده همده ځای کې اچوه مخکې خو دې بند کې هغې اچوه پورې ځای کې اچوه دغه شی ته هغه ته پرېږده ملګرو دا نو اوس لګیا ده د استاد چې چی کوي یو دانه دلته جال نیولی ده دی ورته لږ لږ خوشې کوي او هغه هلته ده کاشی هغه سیند کې داسې هواری دا ماهي چې اخوا دې خوا ځي دې هغه کې کړیګانو کې نښلي اوس به وګورو چې څو منه ماهیان دوی نیسي یا به بیخي پکې ونیسي او یا به پکې څو منه وي ملګری لګیا ده جال خورئ دا بل یې همکار ده ورسره دا ډېره ښایسته سیمه ده ملګرو دلته سیند دخوا ځمکې دي پټیان دي ونې دي دخوا ورسره غر ده سم سویزرلینډ ده ملګرو ګورو دا ورور لګیا ده جال اچوي ته ودرېږه چې څومره ماهي پکې کېږي ملګرو ده ته کش جال وایي سیند کې کشه یو نفر پاس نیولی مخکې مې تاسو ته وښوده یو لاندې راکشي سیند کې دا ماهي چې تیر وبیر ځي دکې نښلي دکې نښلي به یې دوی کلکوي او نوشي جان کوي اوس اوبه هم کمې دي مخکې هغه سپینې تیږې ګورئ هغې ځای پورې به مخکې اوبه وې اوس اوبه ژمی ده اوبه کمې سوي دي اوس دا ورور لګیا ده ټولی چې څومره ماهي پکې کېږي دغه کښتۍ ده دا ټوبه دکې کښېني کشجال کوي اوس دا جال داسې کشی ماهي به وي که نه منتظر ورته اوسئ پوهنه ماهیان به ونښلي پکې یاره ای به ها ماهیان به موسم ښه ده اوس ماهیان کېږي ته څنګه اوس کش جال نه کوې تا خو به هم مخکې کوه که نه سم ماهي به دې په مونږ خوړل دا یو میاشت مخکې ښه ماهي کېده خو اوس د ماهي کم سوي دي اوبه هم یخې دي سم ماهي نه کېږي ښه
اوس مې دا په نظر مهیبه به کې ښه ډېر نښتي ملګرو د موږ دسترخوان غریبانه دسترخوان تیار سو دا مړیان دي دا ترکاري ده دا ورسره نوشابه ده وطنۍ ډوډۍ ده ډېر ښایسته اماده کړي زه به یې نوشیجان کومه چې څنګه دي تاسو یې نوشیجان کوئ وګورئ خوند یې څنګه ده دومره مزېداره واقع ډېر زیات خوند کوي ډېر ښایسته راغلي دي تاسو هم پکې خپل نظر ووایئ څنګه دي ماهیان څنګه دي خوند یې ښه ده راغلی دي نو ډېره ښایسته اشپزي کړې ده خوند کوي ملګرو وطني مهي دي دا ځان ته خوند لري دا څومره خوند کوي دا طبیعت وګورئ ملګرو غرونه سیندونه ډېره ښایسته فضا ده دغه هغه وګورئ لرګي Ya, sling lari gitu. Terus gini bawa ke sini ketiga lagi. Maaf ya. Kamera muncul. ملګرو موږ اشپزي روانه ده نن ماهیان په خو نورې برنامې د موږ هم دغسې زیاتې برنامې لرو مختلفو سیمو ته به ځو ښایسته اشپزیانې به تاسو ته کوو د مختلفو سیمو فرهنګونه دودونه رواجونه به تاسو ته ښیو ټول وطنی سیستم دی زموږ هر څه زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ ورسره زموږ ټولې برنامې په مینه ګورئ Capek banget ya. Acho uma dessa bateria azul. ملګرو یو کړۍ په اخه کړل دا دومره کړۍ دي بس دې نه وروسته به بیا نوشیجان کوو تاسو هم مالکیه وکوئ دا یو کړۍ په اخه کړل ملګرو
چشمه ته Oh shit. Diga. Paga como? Paga como? نه راوړه زه صحیح ده ملګرو لګیا دلته ماهیان چې د مالګه او مرچو کې اخته کوو دې نه وروسته پوهن لګیا ده اور بلی هغه ویډیوګانې به هم کوو بس لګیا یو نو اشپزي هم سخت کار ده مرچ به پکې ښه ډېر واچوو چې ما کامرمین حشمت خان یې ونه خوري کېده دړې کېده دړې ملګرو موږ هم لګي وو ماهیان مالګه او مرچ کې اخته کوو پاک شوله دې نه وروسته به کړۍ مې ورته ایښې ده هغه کې به یې مکس هغه کوو پخوو مرچ هم پکې ښه ډېر واچوم زما د کامرمین مظلوم یار صاحب چې ده مرچ ډېر نه خوښېږي د هغه لپاره پکې ډېر اچوم چې ویې نه کړم ملګرو ته یې وښیم مایان ورته وښیم مدلنا منزلنا وهذا كلر في كامرين ملګرو دلته به زموږ شپږي روانه ده پوهنه دا پاک ده غواړم بشپړ کېدو ده تکبیر هم راوړی ده قاشوغه تکبیر ماته راوړه